د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. دینونه څنګه منځته راغلل او د کار ویش. ما په خپل پخواني خط کې درته وکړل چې پخواني انسانان له هر شي څخه بیریدل او فکر یې کاوه چې هره بدبختي د قهرجنو او حسودو رب النوعانو لخوا ورته پیښیږي. هغو دغه تصوري رب النوعان هر چیرې په ځنګلونو کې، په غرو کې، په رودو کې او په وریځو کې لیدل. هغو د رب النوع په باره کې کوم ښه تصور نه درلودی، بلکې داسې فکر یې کاوه چې هغه یو ډیر بدخلقه او دردمن یعنی قهرجن نفر دی چې هر وخت درد ورغلی وي، او څنګه چې دوی د هغه له قهره ډیر بیریدل نو یې کوشش کاوه چې هغه ته رشوت ورکړي او یو شی په تیره بیا خوراکي مواد ورته تقدیم کړي. ځینې وختونه به چې یو لوی افت لکه زلزله، سیل یا یوه داسې مریضي پیښه سوه چې ډیر خلک به یې وژل، نو دوی به ډیر وبیریدل او داسې فکر به یې کاوه چې رب النوعانو ته ډیر درد ورغلی دی. د هغو د خوشحالولو لپاره به یې ښځې او کوچنیان قرباني کول، خپل کوچنیان به یې لا وژل او رب النوعانو ته به یې وړاندې کول. دا یو ډیر وحشي کار معلومیږي، خو یو څوک چې بیریدلی وي هغه هر کار ته لاس اچوي. دغه به ښایي د دین پیل وي. نو دین لومړی د بیرې په ډول منځته راغی او هر هغه څه چې د بیرې له کبله کیږي بد وي. لکه څنګه چې ته پوهیږې دین موږ ته ډیر ښه شیان راښوي. کله چې لویه سي د نړۍ د دینونو په باره کې به مطالعه وکړي او په هغو ښو او بدو کارو به خبره سي چې د دین په نامه سوي دي. بیا هم دا په زړه پورې ده چې وپوهیږو چې دینونه څنګه پیل سول. وروسته به ووینو چې څنګه یې وده وکړه، خو خلک د هغه په نامه یو له بله سره جنګونه کوي او سره وژني. هغوی خپل وخت په دې کوشش تیروي چې په کلیساو او درمسالو کې د سوغاتو په شیندلو او حتی د حیواناتو په وژلو ځینې خیالي موجودات له ځانه خوشحاله کړي. پر دې اساس نو پخوانیو انسانانو ډیر سخت ژوند درلودی، مجبور ول چې خپل خوراکي مواد هره ورځ لاسته راولي، کنه نو د لوږې له لاسه مړه کېدل. هیچا نسوای کولی چې ډیر غذایي مواد پر یوه ځای راټول کړي او بیا نو د ډیرې مودې لپاره هیڅ ونه کړي. د قبیلو له تشکیلېدو سره د انسانانو ژوند یو څه اسانه سو. کله چې د قبیلې ټول غړي سره یو ځای سي او په ګډه کار وکړي، نسبت و هغه حالت ته ډیر خوراکي مواد لاسته راوستلی سي چې یوازې یعنی ځان ته کار وکړي. ته پوهیږې چې په ګډه او شریکه کار کول تر جلا کار کولو ډیره ښه نتیجه ورکوي. یو یا دوه تنه ښایي ونسي کولی چې یو دروند بار یوسي، خو د څو کسانو په مرسته بیا دا کار په اسانۍ ترسره کیدلی سي. په دغه وخت کې یو بل پرمختګ هم منځته راغی چې د هغه په باره کې ما پخوا هم درته لیکلي دي. هغه کرهڼه ده. دا به ښایي تاته ډیره دلچسپه وي چې د کرهڼې شروع په میږیانو کې هم وجود درلودی. البته زه دا نه وایم چې دوی مځکه یوې کوي، تخم شیندي او بیا وروسته حصول اخلي، خو میږیان داسې کوي چې یو بوټی پیدا کوي چې دوی یې تخم خوړلی سي. دوی د هغه له شاوخوا څخه ټول واښه ایسته کوي. دغه کار د بوټي له ژوند سره ډیره مرسته کوي. انسانانو هم ښایي یو وخت دغو میږیانو ته ورته کارونه کول. په هغو وختو کې دوی نه پوهیدل چې کرهڼه څه شی ده. خامخا به یې ډیره موده ځینې نیولې وي چې په دې کارو وپوهیږي او تخم وکري. د کرهڼې له منځته راتګ سره د خوراکي موادو لاسته راوړل ډیر اسانه سول. انسانان مجبور نه ول چې ټوله ورځ په ښکار پسې تېره کړي، ځکه یې نو ژوند هغونه سخت نه و لکه پخوا چې و. په دغه وخت کې یو بل دلچسپه شی پیښ سو. تر کرهڼې مخکې هر سړی ښکاري و
د نارینه‌وو یوازې دغه کار و. ښځو ښایي د کوچنیانو روزنه کول او میوه یې ټولول. خو کله چې کرهڼه منځته راغله، کارو تر پخوا فرق پیدا کړ. باید پر مځکه کار سوی وای او د غویو د ګرم پالنه سوې وای. ښځو به ښایي د غواوو پالنه کول او غواوې به یې لوشلې. ځینې نارینه‌وو به یو ډول کار کاوه، ځینو نورو به بیا نور ډول کارونه کول. موږ په نن ورځني ژوند کې وینو چې هر څوک یو خاص ډول کار سرته رسوي. یو نفر ډاکټر وي یا انجینر وي، پلونه او سړکونه جوړوي، یا نجار وي، یا پوش وي، یا بنا وي چې کورونه جوړوي، یا بوټ جوړونکی وي، یا خیاط وي، او یا یو بل کسب کوي. هر څوک خپل کسب کوي او د بل چا په کسب دومره ډیر نه پوهیږي. دغه ته د کار ویش یا ډیویژن اف لیبر وایي. که یو څوک هڅه وکړي چې یو ډول کار ښه وکړي، هغه نفر به هغه کار په وارو وارو ښه سرته ورسوي، تر دې چې د ډیرو کارو په کولو کې هڅه وکړي. په نننۍ ورځ کې کار بیخي ډیر ویشل سوی دی. موږ به د کار دغه ویش ته په غور وګورو چې څنګه په زړو قبیلو کې د کرهڼې له شروع سره ورو ورو منځته راغی.